السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو د دوهمې اونۍ میشنو پښتو ترجمې ته. لومړی میشن شپږ ستنې وهل دي. دوهم میشن 5 د ګار 2 لګرنیټونه پورته کول دي. دریم میشن شپېته منټه خدمات کول دي. څلورم میشن په دویمه اونۍ کې 70 دقیقې مصرفول دي. پنځم میشن لاس نفره وژل دي. په اسوسلیټ ریلیفس توپک پر انګل سرکسیزه نقشه په پوچنکي کې اسوسلیټ ریلیفس توپک دغه دی. دغه ټول اسوسلیټ ریلیفس توپک دی. AKM دا M14 شمزداد سکریل د M4 دا. شپږم میشن لاس نفره په AKM باندې وژل دي. اووم میشن درې میچه ګټل دي د لیول 3 هلمټ سره. اتم میشن 15 نفره وژل دي د هیډ شاټ سره. نهم میشن هیډ اف فیوري استعمالول دي چې په انځور کې درته ښکاري، او بیټل فلاګ استعمالول دي. په نهم میشن کې دغه دواړه استعمالول دي. شپېته پوینټ لري، په انځور کې دواړه درته ښکاري. لسم میشن په دوهمه اونۍ کې به 3 ورځې کیمپ ته داخلیږي. یولسم میشن یو میچ به کوي د خپلو ملګرو سره چې په کوم موډ کې وي. دولسم میشن ښکته کېدل دی ټین لانګ ګارډن، یو ځای د پرنډو ماف کې هلته. دولسم میشن یو نفر وژل دی په سکریل باندې. وروستی میشن ټاپ 10 یا لاس غوړو کې راتلل دی په 50 کسیزه لیویک نقشه کې. دا و د دوهمې اونۍ میشنو پښتو ترجمه. که تاسې کومه غوښتنه، پیشنهاد یا وړاندیز لرئ کمنټ کې ضرور ولیکئ. افغان گیم پیج د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره وڅارئ.